السلام علیکم څنګه یې جوړ است کړه است بخیر است جوړ به است وخت منظر ځکه د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو د بکټریالوجي سره خاصه دي سیده په بکټریالوجي باندې ما ډیر ویډیو جوړ کړی دا پارت 10 دی سیده نو په دې کې به زه تاسو صرف او صرف د ګرام سټینینګ دروښایم تعریف او د پروسیجر چې کومه طریقه باندې کیږي سیده او دا ګرام سټینینګ چې د خپل ځان ته جلا پروسیجر دی سیده جلا سبجیکټ جلا پروسیجر سو او په دې کې به زه تاسو ګروث هم دروښم بکټریال ګروث څنګه کیږي سیده یا بکټریا چې کوم ګروث کوي دا غو سبجیکټ هم دروښم دا بکټریا ولا ګروث چې دا به جلا سبجیکټ دی سیده دوه سبجیکټ راځي سیده په دې کې دواړه به کور کوم اول ګرام سټینینګ بیا دوم چې دی د کوم د بکټریال ګروث سیده ګرام نیگیټیو او ګرام پازیټیو یا سټینینګ چې سیده په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی دی سیده پارت 1 باندې سیده بکټریا پارت 1 چې تو غره به سر په خلاصي دي خو دلته هم زه بیسیک معلومات در کوم سیده نو د بکټریا چې د خپل ځان ته یو دیوال لري سیده نو بکټریا کې د نن بیا د دیوال یا وال په نامه چې کوم دیوال دی په دې کې د نن ته د زوم کې یو قسم پروتین پراته دی هغه ته وکړي پیپټایډو ګلایکون په نامه باندې سیده دا د پروتینو د کاربوهایډریټ کمبینیشن دی سیده او دا چې په ځینې بکټریا کې به دا پروتین چې دی کم راځي په ځینې کې زیات شي ده چې کم یو زیات درلود هغه پازیټیو ده او چې کم درلود هغه نیگیټیو ده سیده نو داسې دوه کټګوري ته چولې دي چا چولې دي چې چولې دي په دې ما ویډیو جوړ کړی ده سیده راځي اوس مخته ځو او دا نور بکټریاوي دي کوم مشهور بکټریاوي چې دي مرخصي دي سیده دا ګرام نیگیټیو دي او دا ګرام پازیټیو لیست دي سیده لیست مرخصي دا ډیری دي ما احتیاطاً ما د سر د خلاصول د پاره د کړی سیده او سټینینګ پروسیجر څه د مخه ته به په دې شي سر خلاصې سیده نو کله چې تا بلډ کلچر وکي ګروث وکړه په بکټریا دی ګروث وکي دا ګوره دا سیګار دی دا د نن سپینه وینه دا بکټریا ده سیده نو چې کله ته د پر ورسېد د بکټریا دی ګروث وکي په بکټریا دی ګروث وکي نو اوس معلومه چې دا اوس نیگیټیو ده که پازیټیو ده او دلته چې راورسېد چې ګروث وکي سره ته نه معلومه شي یاره دا ګرام پازیټیو ده که ګرام نیگیټیو بکټریا ده بیا دی راولاړ شي چې کله دا بلډ کلچر پروسس مکمل شو نو بیا دی راولاړ شي د دې څخه د کوچنی دا سمپل اپورت کی د لوب چې نه دی لوب د لوب په نامه باندې دی لوب دی یا لوب شي چې دی دا سندري سر لري دا په دې په سر باندې د ښکرا د دونیک سمپل واخلې سیده دا ځکه سمپل چې راواخته اوس ګور دلته زه تاسو سم سره خلاصوم دا یې ګار پلیټ سو دا سلایډ سو د دې ځکه چې د کوچنی سمپل واخته پر سلایډ باندې داسې وشورو یا داسې برکشه دوی سیده دلته په ډیجیټل واټر امر واچي سیده ډیجیټل واټر بل شي نه ډیجیټل واټر سیده بیا وستا سره لیمپ پراتی سیده لیمپ زه پلی لیمپ سم ولیکم لیمپ په دا لیمپ باندې به تاسو چې ما کې لوړ به د سلایډ د سپورت دوه واره درې واره وشورې داسې سره وبېښورې چې د څو پر دی وچ شي سیده دا بکټریا چې کوم ډیجیټل واټر ته پر دغه باندې چولو نو دا به وچ کې دغه بعد به راشي پروسیجر ته ښه پروسیجر طریقې چې دی په قسم باندې کېږي سیده په هر قسمه باندې کېږي سیده په اسانه طریقه به زه سره د خلاص کوم سیده هغه سلایډ راخیستو سیده نو اول وارې به څه چمه کې کریسټل وایلټ په نامه باندې کوم ریجنټ چې دی هغه به پر واچي سیده د 2 منټ دپاره د 1 منټ دپاره سیده د 1 منټ دپاره دغه بعد به په ډیجیټل واټر باندې واش کې سیده په ډیجیټل واټر باندې به واش کې سیده په ډیجیټل واټر چې دی واش کړ بیا به تاسو چم پکې بیا به ایوډین واچي سیده ایوډین دا ګوره ایوډین به هم د 1 منټ دپاره پر پرېږدي بیا به دا ایوډین واش کې په ډیجیټل واټر باندې سیده بیا به څه چمه کې الکول به واچي یا 95% چې کوم ورته وایي سیده 95% به بیا ورواچي 1 منټ به پرېږدي سیده 1 منټ به پرېږدي سیده بیا به دغه بعد دا 1 منټ دا به واش کې سیده دا کوم سلایډ چې دی دا ګوره په ډیجیټل واټر باندې به واش کې سیده بیا به څه چمه کې په اخر کې به سفرانین په نامه باندې دی یا سفرانین په نامه چې کوم دغه چې دی ریجنټ دی نو هغه به پر واچي هغه به هم د 1 منټ لپاره واچي سیده هغه چې درواچو بیا به په ډیجیټل واټر واچ کې بیا به وچ کې سیده د دوه ټیشو په مابینځ کې به کښې دی وچ به کې سیده دا پروسیجر سمپل طریقه دی دغه نه څه پکښې کې سیده دا ګوره دلته ګوره دا به بله طریقه ده دا به په کور سلایډ باندې راواخلې سیده بیا به در مایکروسکوپ لاندې وګورئ د کوم آیل لینس چې دی په هغه باندې به وګورئ سیده دا ګوره دا به دا د اسانه طریقه ده ګوره کریسټل وایلټ دی ایوډین دی الکول دی او سفرانین په نامه دی سیده دا ګوره یا کاربل فیکشن هم ورکوای چې فیکشن کوم نامه چې دی سیده او دا ګوره بکټریا چې بیا کله هلته ته په مایکروسکوپ کې وګورئ
دا چې دی دا سود تا د ګرام نیگیټیو او دا چې دی ګرام پازیټیو سود سي د ګرام پازیټیو چې دی هغه داسې په بانجاني رنګ باندې راځي او دا داسې د ګلابي رنګ باندې راځي دلته سور دی خو هغه د ګلابي په رنګ باندې راځي سي ده بیا ته اندازه لګوای شي چې دا ګرام پازیټیو ده که ګرام نیگیټیو ده چار یو راغلی و د هغه په مطابق مې ورکوي سي ده اور الکول د دې لپاره چې دا ګرام نیگیټیو بکټریا چې ده دا هلته کلر خلاص کړي سي د کلر ځینې پاتې سي ده دا چې اول ورته کرسټل والټ راځي نو دلته دیم په دې باندې سټین سي دا بل هم په سټین سي نو بیا د څه چم کې دلته بیا اندازه نشي لګولای چې کم ګرام دی کم نیگیټیو دی الکول پر واچ هغه ډي کلر سي ګور دا کلر ځینې ولاړ سي ده الکول دلته بیا ولې هلته سیفرانین په نامه چې کوم دی یا سیفرانین په نامه چې تر څنګه وایي سي ده نو هغه پر واچي سي دا رقم سیمپل طریقه ده نور هیڅ مشکل نشته په دې کې سي ده دا ګوره دا سو پر دغه سي ده په دې کې نور خاص مشکل دغه نشته او دا بکټریا ډېرې راتلی شي ښه بکټریا گروث دا دوم سبجیکټ کې مو راواخیستی سي ده نو په دې کې بکټریا گروث څنګه کوي یعنې بکټریا غټېدل نه ده ښایم د بکټریا تعداد دی څونه گروث کوي پاپولیشن سي ده یو سایز دی یو پاپولیشن ډېرول سي ده گروث دا یوه ده دا دوې درې څلور پنځه داسې درښیم سي ده نو د دې دپاره بکټریا خپل لپاره یو ډېره مخصوص او ډېره بهتره داسې یو ګراف جوړوي سي ده نو دا ګراف باندې به هم سره د خلاص کړم یو شی بل په یاد وساته سي ده نو چې کله بکټریا خپل ځان گروث ته بیایي یا پرمختګ بیایي یا ځان څخه نور بکټریاوې جوړوي نو د هغه دپاره انوایرمنټ پکار دی پلس ټمپریچر ډېر مهم دی سي ده ټمپریچر د تودوخې یا درجه چې کوم ده سي ده پلس پی ایچ د تیزابیت لیول زیات خو نه دی کم خو نه دی سي ده نیوټریشنز خوراک غذایي شیان سي دي نو دا شیان د ده لپاره ډېر مهم دي دا څلور فیکټره که دا نه وي نو دی ګروث نشي کولی سي ده اوس راځو مثال دا بکټریا څه چم کې د دې دپاره چې کوم فیزونه دی ایښي دي فیز وقفو ته وایي سي ده یو فیز دی لیک فیز دی یو دی لوک فیز یو دی سټیشنري فیز دی یو ډیټ یا ډیکلاین فیز دی سي ده مثال دلته دا ستا یو رګ دی دا بکټریا دلته پرته ده نو دلته د څه چم کې دی د رګ په مطابق خپل ځان یا د کوم ماحول د شاوخوا چې د کوم ماحول دی د دې په مطابق ځان اډاپټوي کوشش کوي که کوم انزایم د دې لپاره نه و جوړ یا د دې ماحول لپاره نه و جوړ نو دی هغه انزایم ریلیز کړي سي ده نو هغه فیز ته وایي کېږي لیک فیز سي ده لیک فیز په دا کې دی څه چم کې د خوراک و د انزایم و د ماحول دا دی دلته ځان ته اډاپټوي سي ده کوشش کوي چې دا اوس ما پر طبیعت برابر دی نه دی برابر سي ده بیا لوک فیز راځي لوک و ضربېدو ته وایي کېږي سي ده لوک فیز چې دی بیا په دې کې څه چم کې بکټریا چې کله هغه ماحول د ځان اډاپټ کوي نو بیا د څه چم کې د ځان څه بکټریاوې جوړي مثال دا یوه بکټریا ده بل یې ځان څه جوړه کړه بل یې ځان څه جوړه کړه بل یې داسې مطلب داسې تعداد دی جوړي هغه په لوک فیز کې نو په دغه کې ته څه چم وشي یو دم ګراف پورته شي هلته بکټریاوې ضربېږي جوړېږي دونه ډېرېږي د ملیون په حساب روانې سي ده نو هلته دوی ژر کوشش کوي د ځان څخه یوه بکټریا هغه به رالاړ شي بله بکټریا د ځان څخه جوړ شي بله بکټریا جوړه شي سي ده نو دې فیز ته لوک فیز وایي کېږي سي ده نو دا درې وخته پرې او داسې ټایم دا ګوره دلته لاندې د ټایم روان دی دا وخت روان دی ګوره بیا چې پر ده باندې چې کله سټیشنري فیز راغلی په سټیشنري فیز کې چې ده څونه جوړول په هغونه تعداد ځینې مري په هغونه تعداد باندې مري ګوره دا اوس دی څلور دانې جوړ کړي دي څلور دانې به مري سي ده نو بیا څه چم کېږي بل فیز راغلی سي ده هغه ته ډیټ یا ډیکلاین فیز وایي په دې کې څه چم کې پر ده باندې خوراک بند سي خوراک پر کم سي بند سي نو یا دغه سي نو په دې کې څه چم کېږي دا بکټریا روانې مري سي ده او دا لوک فیز چې ته بند نه کړې دا لوک فیز نه دی نو دا که مثال اوس سټیشنري فیز ته دی ولاړ نه شي که ته دا پرېږدې په دا ګره تقریبا دی کوشش کوي چې دا ګره دنیا ونیسي دونه بکټریاوې جوړې سي سي ده نو دا رقم د ده یو ښه په ترتیب باندې ګراف روان دی سي ده دا ګوره دا د ګراف دغه سو یا مې دلته لږ صفا کړم سره لیک فیز دی لوک فیز دی سټیشنري فیز دی ډیکلاین سي ده دا لاندې ټایم روان دی سي ده نو په دا رقم بکټریا خپل گروث کوي او پرمختګ کوي سي ده او بکټریا که دا رقم ګراف نه لري نو دا بیا ډسټرب کېږي سي ده